هڅې پیل د جوړېدو دا وطن در لوړو زده کړو وزارت په یوه اونۍ کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر محترم شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم په بدخشان پوهنتون کې یوې سترې غونډې ته وینا وکړه. یاده غونډه د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په ځانګړې پاملرنه د 260 میلیونه افغانیو په ارزښت په بدخشان پوهنتون کې د طب پوهنځي لپاره د تدریسي او اداري بلاک او تدریسي روغتون د پروژو افتتاح په مناسبت جوړه شوې وه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د هیواد شمال زون ته د خپل رسمي سفر پر مهال په جلا ناستو کې د تخار پوهنتون رهبري پلاوي استادانو او محصلینو سره وکتل او همدارنګه د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي شفقت لمخې په تخار پوهنتون کې د 100 میلیونه افغانیو په ارزښت د منظور شوي یو محراب مسجد د جوړېدو ډبره یې کېښوده. د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین الحاج مولوي حافظ محمد حامد حسیب د روسیې د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان ښار کې د 14م نړیوال اقتصادي فورم څنډه کې جوړې شوې ځانګړې علمي ناستې ته هر اړخیزه وینا وکړه او همدارنګه د کازان هوانوردۍ او تخنیکي پوهنتون څخه یې لیدنه وکړه. هڅې پیل د جوړېدو دا وطن در